د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کول په انتخاباتي نظام او امنیتي سکتور کې بنسټیز اصلاحات، په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو راوستل، په ټاکلي موده کې د لوی جرګې جوړیدل، د سولې په پروسه کې خلکو ته ونډې ورکول او له تروریزم سره جدي مبارزه د حراست او ثبات د شورا له اساسي غوښتنو شمیرل کیږي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا په لومړنۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې د یادې شورا په جوړولو سره د نظام د سقوط په لټه کې نه دي، بلکې په نظام کې بنسټیز اصلاحات غواړي. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د وینا پر مهال ویل چې حکومت باید له خپلو ژمنو سره سم انتخابات او په اساسي قانون کې د بدلونونو د راوستلو لپاره لویه جرګه دایره کړي. ما طرفدار انتخابات استیم که اینا گفتن، ما طرفدار لویه جرګه قانونی اساسی استیم که اینا وعده کردن. خود از یا شورای لویه جرګه قانونی اساسی را بخواهند، اگر در این تعلل صورت میگیره، اگر در این تأخیر صورت میگیره، با وقتش نمیشه، مردم بازم در صدد بدایل میشه. در بدایل باز بدایل تلخ و شیرین ممکن مطرح شود و ما نمیخوایم که افغانستان به او سرحد برسه. و مقاطع مختلف تاریخ افغانستان این بوده است که د ملي یووالي حکومت د جوړېدو د تفاهم لیک له مخې حکومت باید په اساسي قانون کې بدلون راولي او پر صدارتي نظام د ریاستي نظام د بدلولو په مقصد تر 2 کلونو پورې لویه جرګه جوړه کړي. ښاغلي سیاف همدارنګه ټینګار وکړ که چیرې د ملي وحدت حکومت مشران په خپل ژمنو عمل ونه کړي او د افغانستان روان وضعیت ته پام ونه کړي، ستونزې به لا ډېرې او له کنټرول څخه به ووځي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا د جمعې په ورځ خپل موجودیت اعلان کړ. په دې شورا کې د پخواني حکومت د کابینې یو شمېر غړي او جهادي مشران ګډون لري. د دې شورا په ناسته کې همدارنګه د پخواني جمهور رئیس لومړي مرستیال محمد یونس قانوني وویل داسې هڅې روانې دي چې افغانستان د تروریزم په مرکز بدل کړي. دسائس در منطقه وجود دارد، در همسایگی افغانستان وجود دارد که میخواهند افغانستان را به پایتخت تروریسم مبدل بسازند. ما میگیم نگرانی وجود داره، تشویش وجود داره، چالش وجود داره، اما در این حال امیدوار هستیم که راههای حل هم وجود دارد. په این حال کې د افغانستان جمهوریت ریاست د دې شورا د غړیو څرګندونو ته په پام سره ډاډ ورکوي چې حکومت په خپلو کړو ژمنو ولاړ دی. اظهار قدر و سپاس میکنم. له بلې خوا د افغانستان د حراست او ثبات شورا ټینګار کوي چې که چیرې حکومت په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي او د اساسي قانون د ځینو برخو د بدلون لپاره لویه جرګه دایره نه کړي، دا کار به د راتلونکي کال په سنبلې میاشت کې د نظام مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي.